بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله اعلام یم. پس له ډېر وخت غیر ضروري څخه دا ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. دا ځل مې چې کوم موضوع ټاکلی دی هغه د کمپاوند افیکټ په نامه کتاب دی. دا کتاب چې دی اوس وخت کې پښتو ته هم ترجمه شوی، ډېر زیات جالب کتاب دی. کمپاوند افیکټ مرکب اغیز په عمومي بحث په دې دی چې یو کار که سړی کوي که هغه په مسلسل ډول وکړي نو اغیز لري. که یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي نو په یوې شپې کې وزن نشي کمولی، هغه مجبور دی چې هغه متواتر ډول باندې په خپل وزن باندې خواري وکړي. که هره شپه تمرین وکړي نو هغه کیدای شي چې په یو کال کې یو څه تغیرات راولي. عموما موږ باور دا دی چې زه که روژې میاشتې کې تمرین وکړم یا په یوې هفتې کې تمرین وکړم نو د میاشتې په آخر کې به ما په خپل ځان کې اتومي تغیرات راوستلي وي. هغه ډول نه دی. کنسسټنسي یا پایښت د یو کار لپاره ډېر زیات مهم او جدي دی. نن سبا که ټولې پروژې په افغانستان کې تاسو ګورئ، عموما د ډونرانو په خوا نه یو تاکید دا دی چې تاسو باید خپلې پروژو کې سسټینیبلیټي یا پایښت په نظر کې ونیسئ. دویمه موضوع په دغه کتاب کې چې بحث ورباندې کېږي هغه دا دی چې عمومي ډول کله چې خلک ډېر زیات کامیابۍ احساس وکړي نو بیا دوی ناغېړه کېږي، دوی چې دی بیا تنبل کېږي. هغه توجه چې خپل کاروبار ته یا خپلې وظیفې ته یا خپلو سبقونو ته په اوایلو کې ورکوله هغه وروسته نه ورکوي. نو دوی کامیابي د دې باعث کېږي چې د دوی کامیابي د دوی د ناکامۍ باعث کېږي. دریمه مهمه موضوع دلته په دغه کتاب کې چې ذکر شوی دی هغه دا دی چې عموما خلک فکر کوي له ډېرو لویو شیانو څخه ډارېږي چې هغوی به کیدای شي دوی ته په کاروبار کې، په کورونو کې، په زده کړو کې، په وظیفو کې ستونزې رامنځته کړي. خو ډېر واړه شیان دي چې هغوی ته دوی توجه نه کوي. تاسو به هیڅکله نه وي اورېدلی چې یو فیل دی یو کس چې چلوي، خو یو میږی چې دی هغه خلچي او عمومي ډول میږی د داسې یو ځای ته ننوځي چې سړی تصور هم نشي کولی چې سړي اتلو کومې ځای راغلی او زه دې وچیچلم. تاسو به لیدلي عموما په افغانستان کې منډیي څو ځلې کابل کې اور واخیسته او دغه منډیي دلیل هم که هغه ډېر زیات تحقیقات وشي چې ولې اور واخیسته نو یا به د لاین شارټې وي یا دوه لاینونه چې دي په ښه ډول سره وصل شوي نه دي. که دغو لاینونو ته په اول کې توجه شوی وای نو کیدای شي هغه ډېر زیات مصرف چې پر راغلی وای $10 $15 $100 $500 یا $1000 وښی ولې او عمومي ډول کوم تاوان چې منډیي ته ورسو هغه د میلیونونو ډالرو تاوان و. ما له دغه کتاب څخه نور موضوعات چې دلته یاداښت کړي دي دا چې ما دغه ویډیو د کرکټ د اوسنیو افغان لوبو په درشل کې ریکارډ کېږي. نو عموما تاسو ګورئ چې هر ځل کله چې افغان کرکټ اوس ورځو کې بایلل کېږي نو په ټول ټیم باندې انتقاد وي. ځکه په ټول ټیم باندې انتقاد کېږي چې دلته په لوبې کې باید هر سړی مسؤلیت واخلي او مسؤلیت هم دا نه دی چې زه به د بیټینګ مسؤلیت اخلم یا به زه چې د بالینګ مسؤلیت اخلم یا به زه د فیلډینګ مسؤلیت اخلم. په لوبو کې د ګټلو لپاره یوازینی شرط دا دی چې ته باید 100% مسؤلیت واخلې، 100% ریسپانسیبلیټي واخلې. هغه فیلډینګ کې هم باید که یو سړی بالینګ کوي هغه د بالینګ ریسپانسیبلیټي هم باید واخلي، د فیلډینګ هم واخلي، بیټینګ کې هم باید خپل پرفارمنس وښیي. داسې نه دی چې هغه وایي چې زه بالینګ کوم او نورو شیانو قصه کې نه یم، فیلډینګ به بیا صحیح نه کوم، یا بیټینګ کوم بیا به د بالینګ په قصه کې نه یم، نو که کیچ ماته راته زه د کیچ قصه کې نه یم. نه، کله چې د مسؤلیتونو خبره شوله مونږ باید 100% مسؤلیتونه واخلو. هغه که شخصي ژوند دی، هغه که وظیفه دی، مونږ 100% د یو کار د ترسره کولو لپاره مسؤول یو او د مسؤلیتونو نه تېښته د دې سبب کېږي چې مونږ د ماتې سره مخامخ شو. عموما خلک فکر کوي چې په ژوند کې بخت ډېر زیات ضروری دی. که سړی خوشبخت نه وي هغه نشي کولی چې کامیابي ترلاسه کړي. خو اصلي خبره دا ده چې ذهن چې دی هغه د یو انروبا شکل لري. که چېرته یو سړی په مثبتو شیانو باندې فکر کوي نو تل مثبت شیان به چې وي ده ته راځي. که یو سړی په منفي شیانو باندې فکر کوي نو دی به تل د منفي شیانو سره. نو که یو سړی خپل ځان خوشبخت فکر کوي نو خوشبختي به ده ته راځي. خو خوشبختي داسې مفته نه دی چې سړي ته به راځي. که چېرته غواړې چې خوشبخته شي نو باید عمومي خبره دا ده چې څومره د شپې رڼې کړي دي، څومره تکلیفونه دې ګاللي دي، په سبقونو کې دې څومره تلاش کړی دی، د دندې ترسره کولو لپاره دې څومره نوي شیان زده کړي دي، څومره آماده یې. که چېرته آماده نه یې، زده کړې دې نوي کړي، په هسې مفتو کې هغه مونږ چې وایو چې توکل مې کړی دی، خوش توکل نه کوي. تاسو معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کس راغی چې آس وتړم توکل وکړم او که آس خوش پرېږدم توکل وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې آس وتړه توکل وکړه. نو
ایمون دندې کاروبارونه عموما چې دي هغه وچ توکل دی چې تیاری نه لرو آمادګي نه لرو تکلیفونه مو نه دي ورسپېڅلي خو هغې خواته بیا چې دی توقع لرو چې باید نتیجې یا پایلې چې دي هغه باید ډېرې زیاتې غوره وي. بله مهمه موضوع چې زه غواړم تاسو سره ذکر کړم هغه دا دی چې په دغه کتاب کې ویلي دي چې د برین ټریسي یو قول راخیستی دی چې کامیاب خلک پلان لري او ناکام خلک هم پلان لري، خو د کامیاب او ناکامانو ترمنځ فرق دا دی چې کامیاب خلک چې دي هغوی خپل پلان را اخلي، په ورقې کې لیکي، سوات انالیسیس یې کوي، بحث ورباندې کوي، نیمګړتیاوې یې ګوري، پس له هغې نه بیا هغوی په عملي کولو باندې کار کوي. ولې ناکامان چې دي هغوی په سر کې پلان لري، پلان لري خو تحلیل کړی نه دی، پلان لري خو هغه د کاغذ په مخ لکه کاغلی نه دی، پلان لري خو بحث یې ورباندې نه دی کړی، پلان لري خو نیمګړتیاوې نه دي ارزولې. هماغه ذهن کې دی وایي پلان لرم نو دا پلان به څه وخت چې دی په حقیقتونو بدلیږي یا هغه ته به څه وخت عملي جامه ور اغوندي هغه تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هغه به څه وخت کېږي. نو هغه نو په پلانونو کې چې دی همداسې پاتې شي. بله خبره دا ده چې موږ باید R یا ریلیشنشپ R سکویر یا ډبل R یا ریلیشنشپ ریویو باندې باید کار وکړو. ریلیشنشپ ریویو دا دی چې موږ خپل ناسته پاسته له چا سره دی، آیا کوم کسانو سره چې موږ روزمره کینو داسې کسان دي چې موږ د کاروبار د موفقیت سبب ګرځي، آیا داسې کسان دي چې هغوی نه یو شی زده کولی شو، او که یوازې داسې کسان دي چې هغوی سره موږ فقط ساتیري کوو، هغه ساتیري باید داسې ډول وي چې خوند خو ترې واخیستل شي. عموما کله کله داسې کېږي چې موږ شاوخوا کسان چې دي هغوی موږ سره په کاروبار کې مرسته نشي کولی، هغوی نشي کولی چې موږ ته یعنی هغه ژوند کې یو ارزښت اضافه کړي. نو چې ژوند کې ارزښت اضافه کولی نشي نو دغو خلکو سره نو بیا څه معنا لري چې سړی ناسته پاسته وکړي، راشه درشه وکړي، تګ و راتګ وکړي یا سلام کلام ورسول. یو انساني رابطه ده چې هغه به ټولو سره کوي، ولې دا چې ته خپل بیا ټول وخت ورباندې مصرفوي نو دا ښه کار نه ده. بله خبر دا دی چې موږ پرایورټیز اولویتونه باید انتخاب کړو چې اولویتونه مو څه شی دي. عموما اولویتونو باندې خبره کېږي، ولې دغه کتاب کې یو ډېر نوې اصطلاح چې استعمال کړې دی هغه MVPs دي، most valuable priorities. most valuable priorities څه شي دي؟ یعنی پرایورټیز کې به هم ته پرایورټیز ګورې، په اولویتونو کې به هم ته تر ټولو ډېر زیات مهم اولویت پسې ګرځې. سړی که په هر شي پسې لاس واچوي هغه نشي کولی چې هغه ټولو کې کامیاب شي. که یو سړی په یو وخت کې څو هندواڼې په لاس کې ونیسي کیدای شي دوه ونیولی شي، ولې که دریو ته لاس واچوي څلورو ته لاس واچول شي تر ډېره به بیا د انتقال وس ونه لري. نو دا و د دغه کتاب هغه ټوله خلاصه چې دغه کتاب عمومي ډول باندې په مرکب اغیز باندې خبره کوي، بحث کوي. کار باید داسې ډول وشي چې هغه په مسلسل ډول باندې یو شی ترسره شي، تکراري ډول باندې ترسره شي. که چېرته سړی غواړي چې روسي ژبه مثلا زده کړي نو هغه روسي ژبه په یوې ورځ کې نشي زده کولی، دوه ورځو کې نشي زده کولی. حد اقل هغه که ورځ کې مثلا موږ کال کې 365 ورځې لرو، که ورځ یو لغت زده کړي نو د کال په اخر کې به 365 لغات زده کړی وي، او په 3 کلونو او 5 کلونو کې بالاخره چې وي هغه یو جیبي ډکشنري به خو زده کړی وي. نو که سړی فکر کوي چې زه به یوې ورځ کې روسي ژبه زده کوم یا به په یوې ورځ کې یو سافټویر زده کوم یا به په یوې ورځ کې په یو کسب برلاسه کېږم، دا ممکن نه دی. کوشش باید وشي چې په مکرر ډول باندې هغه کار تکرار شي، که کم هم وي خو باید په مکرر یا تکراري ډول باندې هغه باید ترسره شي. له توجه څخه مو ډېره زیاته مننه. که دا ویډیو مو خوښه شوي له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ، او که څه کمنټ تبصره لرئ نو په کمنټونو کې راته ولیکئ. له توجه مو ډېره زیاته مننه. د بیا لیدو په هیله.